د 2013 میلادي کال په اوایلو کې د اسلامي بانکدارۍ په یوه کتاب پسې په انټرنیټ کې ګرځېدم چې د مفتي محمد تقي عثماني پر نامه باندې پیښ شوم. د نامه لینک چې مې راخلاص کړی ګورم چې په صفحه کې د مفتي صاحب نور اردو آثار هم د پی ډي اف په شکل پراته ول. د آثارو په لیست کې دغه کوچنوټ کتاب قتل اور خانه جنگی کی بارے میں آن حضرت صلی الله علیه وسلم کی ارشادات، یعنی د قتل او خپل منځي جنگونو په اړه د مبارک صلی الله علیه وسلم اقوال زما نظر داسې جلب کړي چې تر راخلاصولو وروسته مې ټول په یوه ساعت کې ولوست. د مطالعې په جریان کې به مې زړه پر هر فصل راته ویل چې کشکې په پښتو کې هم پر دې مضمون دغسې یو جامع خلص او کوچنوټی کتاب موجود وای. خو همدې زړه به مې بیرته راته ویل چې په تا څه سوي دي، خو ترجمه یې که. ما به د خپلې نه وړتیا او د مضمون د دروندوالي عذر ور وړاندې کړی. کتاب مې څو وارې ولوست او هر وارې به مې همدا احساس کاوه. له ګران هېواده مې هم هره ورځ د بېګناه ولس د مرګونو خبرونه لیدل او اوریدل چې بدبختانه دا خبرونه تر نن ورځې پورې دوام لري. تر هر غمجن خبر اوریدلو وروسته به مې زړه ګرمتیا احساسول او دا بیره راولوېده چې که البصیر خدای د حساب په ورځ راڅخه وپوښتل چې ما خو دا کتاب پر تا پیښ کړ، ولې دې نه کړی ترجمه، ولې د دا پیغام تر نورو پورې ور ونه رسوي، زه به څه جواب ورکوم؟ لټي، بوختیا او یا بل عذر مې د منلو وړ نه و. نو مې د کتاب په ترجمه لاس پورې کړی. کتاب مې ترجمه کړی، ټایپ مې کړی. د کتاب نوم مې خپل منځي جنګونه، ناروا قتلونه، د اسلام حکمونه ورته وټاکئ او په ګران هیواد کې مې تر دوستانو پورې ور ورسوئ چې الحمدلله د ګرانو دوستانو او صداقت خپرندوی ټولنې په مرسته په 2014 میلادي کال کې چاپ او د هیوادوالو تر لاسونو پورې ور ورسول سو. خدای دې دوی ته اجر عظیم ورکړي. زه به تل ممنون یم. له څه مودې راهیسې بیا دا فکر راولېدلی و چې که دا کتاب په غږیزه توګه ثبت سي نو تر نورو ډیرو هیوادوالو پورې به هم ورسېدلی وي، چې دا دی الحمدلله د دې لړۍ لومړۍ برخه به د کتاب د لیکوال مفتي محمد تقي عثماني په خبرو راپیل کړو. هیله ده دا لړۍ تعقیب کړئ او امید دی چې ګټوره درته تمامه سي. د کتاب د لیکوال مفتي محمد تقي عثماني خبرې. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، په قرآن او سنت کې چې د انسان په اړه په څومره تاکید سره حرمت یعنی درنښت بیان شوی دی، زموږ په زمانه کې په هغونده اندازه بې حرمتي روانه ده. پر ډیرو کوچنیو خبرو قتلونه کول دومره عام سوي دي چې د انسان حیثیت یې تر مچ او غماش لا کښته کړی دی. او افسوس پر دې دی چې کله کله صرف د عصبیت او یا فرقوي اختلافاتو پر اساس هغه خلک هم په دې لوی جرم اخته کیږي چې په عام ژوند کې دیندار بلل کیږي او ځینې وختونه خو لا د دې جرم کول د دین خدمت ورته ایسي. په دې خاطر مې خیال سو چې شاید د قرآن او سنت هغه ویناوي د دوی مخې ته پرتې نه وي او یا یې ورته پام سوی نه وي چې د انسان پکښې په ډیر تاکید سره درنښت بیان سوی دی او پکښې د یو انسان پر ناحق قتل هغه سخت اخطارونه ورکړل سوي دي چې پر بل هیڅ جرم نه دي بیان سوي. د همدې لپاره مې زړه سو چې د قرآن او سنت دغه ویناوي په یو رساله کې سر راټولې کړم. یو مسلمان که هر څونه بې لارې سي خو بیا یې هم په زړه کې د قرآن او سنت و احکامو ته احترام موجود وي.
په همدې خاطر شاید یو د خدای بنده د دغو احکامو په لوستلو سره پر خپلو عملونو نظر ثاني وکړي. که د دغو ویناوو او احکامو په لوستلو سره د یوه مسلمان په زړه کې لا هم د الله له بیرې څخه د دې ګناه او یا په دې ګناه کې د هر ډول شراکت څخه د راګرځولو داعیه پیدا سي، نو انشاءالله تعالی د دې هڅې قیمت به وصول سوی وي. په دې رساله کې د انساني بشر د حرمت په اړه د قرآن کریم ویناوې رانقل سوي دي. تر هغه وروسته پر دې موضوع 40 حدیثونه راټول کړل سوي دي چې د انسان د درنښت پر موضوع 40 حدیثونه ورته ویلی سو. تر دې وروسته د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم هغه ویناوې راټولې سوي دي چې مبارک صلی الله علیه وسلم پکښې دا لارښوونې راته کړي دي چې که ظالم او ناوړه حاکمان حاکم سول نو د عامو مسلمانانو رویه باید څنګه وي. تر دې وروسته د مسلمانانو د کورنۍ جګړې په حالت کې چې قرآن او سنت د عامو مسلمانانو لپاره کومې لارښوونې کړي دي هغه بیان سوي دي. الله تبارک وتعالی دې دغه کار زموږ لپاره نافع وګرځوي او موږ ته دې د خپلو او خپل د پاک رسول صلی الله علیه وسلم پر تعلیماتو د عمل پوره توفیق راکړي. آمین ثم آمین. محمد تقی عثماني، دارالعلوم کراچي، 4 د شعبان المعظم 1430. په قرآن او سنت کې د انسان د درنښت احکام. د قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له احادیثو څخه دا خبره د لمر په څیر روښانه ده چې د اسلامي لارښوونو مطابق د یو انسان دا که هر څوک وي پر ناحقه وژل تر شرک راوروسته غټه ګناه ده. په قرآن او سنت کې چې پر ناحقه قتل څومره سختې سزاوي بیان سوي دي پر بلې هیڅ ګناه نه دي بیان سوي. د قرآن کریم په النساء سوره کې فرمان دی: بسم الله الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. پاتسو هغه څوک چې کوم مؤمن له پوهې او ادراک سره سره ووژني نو د هغه سزا دوژغ دی چې په هغه کې به د تل لپاره استوګن وي. پر هغه د الله غضب او لعنت دی او الله د هغه لپاره لوی عذاب تیار کړی دی. او بل ځای د المائده سوره په 30 آیت کې فرمان دی: بسم الله الرحمن الرحیم من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. له همدې عمله موږ پر بني اسرائیلو دا فرمان لیکلی وو: چا چې یو انسان د وینې له بدلې یا په مځکه کښې له فساد خورولو پرته یعنی په ناحقه وواژه داسې وګڼه لکه چې هغه ټول انسانان ووژل، او چا چې څوک له مرګه وژغوره داسې وګڼه لکه چې هغه ټولو انسانانو ته ژوند ور وبخښي. خو د هغو حال دا دی چې زموږ پیغمبران پرله پسې له روښانه څرګندو لارښودونو سره ورته راغلل، سره له دې هم د هغو زیاتره کسان په مځکه کښې زیاتې کوونکي دي. بل ځای د النساء سوره کې راغلي دي: بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. ای مؤمنانو، په خپلو منځو کښې یو د بل مالونه په ناروا توګه مه خورئ،
مګر وخوري یې که راکړه ورکړه د دواړو خواو په خوښي سره یعنی په روا توګه وي او خپل ځانونه مه وژنئ باور ولرئ چې الله پر تاسې مهربانه دی ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا څوک چې په ظلم او تیری سره داسې وکړي هغه به هرومرو موږ اور ته ننباسو او دا د الله لپاره څه ګران کار نه دی په دې آیات کریمه کې چې یو ځای فرمایل شوي دي چې خپل ځان مه وژنئ د دې څخه مراد دا هم دی چې یعنی ځان وژنه یعنی خودکشي مه کوئ او دا هم دی چې یو بل مه سره وژنئ امام المفسرین علامه طبري رحمت الله علیه د دې آیت په تفسیر کې لیکي د خپل ځان مه وژنئ څخه د الله تعالی مراد دا دی چې یعنی یو بل مه سره وژنئ ځکه چې تاسې یو ملت یو دعوت او د یو دین خاوندان یاست په دې ډول الله تعالی ټول مسلمانان د یو او بل حصه وبلل او هر چا کله دغو مسلمانانو څخه یو څوک قتل کړي هغه یې داسې ښوولی دی لکه هغه چې خپل ځان وژلی وي ځکه په اصل کې قاتل او مقتول د دوی د دین د مخالفینو لپاره د یو بل د لاس او بازو په څیر دي وروسته د الاسراء په 33 آیات کې راغلی دي بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا پرته د حق وژنې څخه د هغه نفس د وژنې مرتکب مه کیږئ چې الله تعالی حرام کړی دی او څوک چې مظلوم وژل سوی وي د هغه وارث ته موږ د غچ غوښتنې یعنی قصاص حق ورکړی دی نو پکار ده چې هغه په وژلو کې له حد تیری ونه کړي له هغه سره به مرسته وسي او بل ځای د الفرقان صورت کې د نیکو بندگانو په ذکر کولو سره فرمان دی بسم الله الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما هغه کسان چې له الله څخه پرته کوم بل معبود نه بلي هغوی نفس په ناحقه نه وژني چې خدای حرام کړی وي او نه د زنا مرتکب کیږي خو هر څوک چې دغه کار یعنی شرک قتل یا زنا وکړي هغه به د خپل ګناه بدله ومومي يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا د قیامت په ورځ به هغه ته پرله پسې عذاب ورکړل سي او په هم هغه کښې به د تل لپاره ذلیل پروت وي په دې دواړو آیاتونو کې یوازې د مسلمانانو د وژلو ممانعت نه دی بلکې د هر هغه چا د قتل ممانعت بیان سوی دی چې الله تعالی یې بشر ته درنښت وربخښلی دی چنانچه په دې کې هغه کافران هم راځي چې مسلمانانو ورسره د جوړې او یا د دوی د ځانونو او مالونو د حفاظت معاهده کړې وي پر دې سربیره الله تعالی د بني اسرائیلو د بدو عملونو په بیان کې په خاص ډول د دې خبرې ذکر کوي چې هغوی یو بل سره وژل د سوره بقره په 84 او 85 آیات کې فرمان دی بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون او ای بني اسرائیل یاد کړئ هغه وخت چې موږ ستاسو څخه کلکه ژمنه اخیستې وه چې په خپلو منځو کښې یو د بل وینې مه تویوئ او مه یو بل له کوره بې کوره کوئ بیا تاسې د دې اقرار کړی وو او تاسې په خپله پر دې شاهدان یاست ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم
افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. خو نن همدا تاسې یاست چې خپل وړونه وژنئ، خپل ځینې وړونه بې کوره کوئ، د ظلم او زیاتي په کولو د هغو پر خلاف ډلې جوړوي، او کله چې په جګړه کښې ونیول سي، ستاسې په لاس کښې بندیان سي، نو د هغو د خوشي کولو لپاره د فدیې لارې برابروي، په داسې حال کښې چې له کورونو څخه د هغو ایستل لا له سره پر تاسې حرام ول. نو آیا تاسې د کتاب پر یوه برخه ایمان راوړئ او پر بله برخه یې کافران کیږئ؟ نو ستاسو څخه چې کوم خلک داسې وکړي، د هغو سزا به له دې پرته نوره څه وي چې د دنیا په ژوند کښې ذلیل او خوار اوسیږي او په آخرت کښې به د ډیر سخت عذاب پر لوري ور وګرځول سي. الله ستاسې د دې کړنو څخه بې خبره نه دی. وروسته الله تعالی د الانعام په 151 سورت کې د لوی ګناهونو د فهرست په راښوولو کې فرمایي: قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اے محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته ووایه چې راسئ، زه تاسو ته اوروم چې ستاسې رب پر تاسې باندې څه بندیزونه لګولي دي، دا چې له هغه سره څوک مه شریکوئ، له مور او پلار سره ښه چار چلن وکړئ، خپل اولاد د مفلسۍ له ویرې مه وژنئ، موږ تاسو ته هم روزي درکوو او هغو ته به یې هم ورکړو، او د بې حیایي کارونو ته نږدې کیږئ هم مه، که ښکاره وي او که پټ، او هغه نفس چې الله هغه محترم ګرځولی دی مه وژنئ مګر په حق سره. دا خبرې دي چې د دې لارښوونه یې تاسو ته کړې ده. تاسې باید له پوهې او ادراک څخه کار واخلئ. د قرآن کریم د دغو لارښوونو په اړه مبارک صلی الله علیه وسلم هم مسلمانانو ته د یوه و بل د وژلو څخه د راګرځولو لپاره په بې حده تاکیدي ډول او سختو الفاظو خبرداری ورکړی دی.